بسم الله الرحمن الرحيم وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. پنځشتمه پارا سورت نوم دے سورت الزخرف، 61 نمبر آیت دے 61. مخکی واقعہ د موسی علیہ السلام بیان شوا چې کله فرعون د موسی علیہ السلام ډیره بیزتی وغته سپکو قتل کوم وعده چې کړي و د غیم خلاف وکړو، معجزاتو پسې خندا وکړه، موسی علیہ السلام دی جادوګر وی، ځان مغرور غنو، هغه ته به سپک قتل. الله وی څوک چې زمان نبی پسې خندا وکي، مؤمنانو ته سپک وګوري، نو به زه رانی سما. نو ځکه ذکر شو چې فلما آسفون انتقمنا منهم. الله وی کله چې دغه فرعون ز په غوسه کې راوستم، نو بس ما ته بدله واغست او ټول می په بحیره قلزم کې هلاک کړو. بیا د عیسی علیه السلام تذکره ذکر کېدله د پاره د رد مشرکینو چې نبی علیه السلام چې به کله قرآن بیانو نو په دې کې د عیسی علیه السلام چونکې تذکره ډیره کېږي، نو چې د عیسی علیه السلام آیاتونه به لوستل نو وهم یسدون، د مشرکانو به شور جوړ کو، چغې به وخلې دغه وخت کې شور به د دې خبرې کوو چې مشرکانو به ویلې چې ګوره نسواراو عیسی علیه السلام د الله سره شریک او الہ ګڼلی دی. نو شور به په دې خبره جوړ کو چې زمونږ چې کم الہه دي، لات، منات، هبل، دا بوتان وغیره، نو دا خو غوره دي د عیسی علیه السلام نه. دا خبرې به کولی. الله رد وکړو چې ما ضربوه لک الا جدله. الله و دې مشرکانو ته خپته ده چې عیسی علیه السلام د الله سره شریک نو، الہ نو، خو کله چې دوی دا خبرې کولی نو دی په د ضد او د عناد د وجې نه کولی، ځکه چې دا قوم دی جګړه مار. بیا مقام ذکر کو چې موسی د عیسی علیه السلام چې الله وی ان هو الا عبد، عیسی چې کوم دی دا زما سره شریک نه دی پس کی، نه دا حقدار د بندګۍ دی، بلکې عبد، دا زما څه دی؟ بنده دی. څنګه چې عام بندگان زما بندگی کوي، داسې انبیاء علیه السلام هم زما بندگی کوي، خو صرف فضیلت دا دی چې انعمنا علیه. الله وی ما د تلوی انعام د نبوت او د انجیل کتاب ورکړی دی. بل دا چې دا مې د بنی اسرائیلو د پاره یو مثل ګرځولی، یو نمونه، او نمونې دا مطلب و چې الله رب العالمین دی بے پلاره پیدا کړو، دا د الله لوی قدرت. بیا الله یو دلیل هم ذکر کړ چې څوک دا ونه وایي چې څنګه الله عیسی علیه السلام بے پلاره پیدا کړي. الله وی دا زما د قدرت نه لرې نه ده، که زه وغواړم تاسو د انسانان به ختم کم، لجعلنا منکم ملائکة فی الارض یخلفون، زه به ملائک پیدا کم ستاسو نه پس به هغه به په دې ځمکه کې اوسیږي او زما بندګي او عبادت به کوي. د دې آیاتونو تعلق هم اوس د عیسی علیه السلام سره دی. الله زمونږ نبی ته وایي چې پیغمبره د خپل امت ته ښکاره ووایه چې وانه لعلم للساعه، وانه یقینا د عیسی علیه السلام لعلم، دا نښه د للساعة د قیامت. څه مطلب؟ عیسی علیه السلام بر اسمانونو کې دی، په د مرګ لا نه دی راغلی، قیامت ته نږدې چې کله د دجال خروج وشي، دجال را پیدا شي، نو الله به عیسی علیه السلام بیا را لیږي ځمکې ته،
دی به دجال وجنی مقابله به ورسره کوي. نو الله ځکه وایي چې لا علم للساعه، د عیسی علیه السلام دا نښه ده د څه؟ د قیامت. دی به راکوزیږي چې کله عیسی علیه السلام راکوشو نو بس بیا قیامت انتهایی قریب راغی. فلا تمترن بها، شک مکوئ تاسو بها په باره د دې قیامت کې، یعنی د قیامت راتل دا یقیني دی، په دې کې به څوک شک وغیره نه کوي چې نه قیامت به نه راځي. واتبعوني هذا صراط مستقیم، الله زمونږ نبی ته وایي چې دې قوم ته دا مو وایه چې واتبعوني، تابعداري وکئ زما، یعنی زما سنت طریقې کلکې راونیسئ. هذا صراط مستقیم، دا لاره ده نیغه. دوه خبرې ذکر شوي، یو قیامت دا یقیني دی، د دې راتلل په دې کې به سړی شک وغیره نه کوي، او په د قیامت په علاماتو کې یوه نښه راتګ د چا دی؟ عیسی علیه السلام. دویم واتبعوني، د نبي تابعداري وکړي. نو څوک چې په نیغه لاره باندې تلل غواړي نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم مطابق خپل ژوند تیر کړي، نو نیغه لاره به جنت ته ورسوي. کله کله انسان ته قسمه قسم وسوسې په دې زړه کې اچولی کېږي. داسې یو دشمن دی چې هغه ډېر ښکاره دشمن دی، هغه څه نوم دی؟ شیطان. نو الله دې ته اوس منې کوي چې ولا یصدنکم الشیطان، او وانړی تاسو لره شیطان، یعنی چرته شیطان درته دا وسوسه وانه چې مړه قیامت کم دی، دې نه دې غافل نه کړي، کوه ګناهونه، مړه الله غفور الرحیم دی. او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د تابعدارۍ نه دی وانړی. مفسرینو ذکر کړي چې که شیطان جنی دی او که انسی دی، دواړه ته مراد دي. په دې انسانانو کې هم شیطانان شته که نه؟ ته به د قرآن درس له را روانې، هغه به دې په بل کار باندې ځان سره روان کي، نو بس ایسته وسوسه درته واچوي د لوی خیر نه دي محرومه کي. او په دې شیطانانو کې جناتو کې هم ډېر دي، په انسانانو کې لوی شیطان دا قادیانی تیر شوی دی، مرزا غلام احمد قادیانی. هغوی نزول د عیسی علیه السلام نه مني، هغوی دا نه مني چې عیسی علیه السلام به ښکته ځمکې ته راکوزېږي، او دا د قرآن نه هم ثابته ده او متواتر. که دی ومنل نو بیا د هغه د نبوت دعوه ټوله په اخواس هم دعوی د نبوت دروغو ده، خو بس بیا هغه هر څه بیا څه کېږي؟ خاورو سره خاورې کېږي. هغوی د دې نه انکار کوي، نو دغه لوی شیطان تیر شوی دی. نو الله وایي داسې شیطانان به یې ګورې دا دې وانړی د دې خبرو نه. ولی انه لکم عدو مبین، دا ستاسو دشمنان دي ښکاره. وانه لعلم للساعه، یقینا د عیسی علیه السلام نښه د قیامت ته. فلا تمترن بها، نو شک مکوئ تاسو په باره د قیامت کې. واتبعوني، تابعداري وکئ زما. هذا صراط مستقیم، دا لاره نیغه ده. ولا یصدنکم الشیطان، وانړی تاسو لره شیطان. انه لکم عدو مبین، یقینا دا شیطان ستاسو د پاره دشمن ښکاره دی. ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون. د عیسی علیه السلام مقام ذکر کنه، بیگام تیر شو چې الله وی زما بنده دی، الہ نه دی، خو دومره ده چې ما ور باندې انعام کړی دی او د بني اسرائیلو د پاره مې نبی ګرځولی، خو د نمونې په طور بې پلاره مې پیدا کړی. دویم دا د قیامت څه ده؟ علامه ده، نښه ده چې دی راکوشي، بس قیامت قریب. اوسو عیسی علیه السلام دعوت ذکر کوي چې د عیسی علیه السلام چې راغلی او ځمکې ته د قوم ته د څه شي دعوت ورکړی و، د آیاتونو کې هغه دی. ولما جاء عیسی بالبینات، هر کله چې راغی عیسی علیه السلام بالبینات، په ښکاره دلیلونو سره. بینات نه مراد د هغه څه دي؟ معجزات. او د هغه معجزات قرآن مخکې په سورة آل عمران کې ذکر کړي دي. قال وی ویل قد جئتکم، یقینا راغلی مزه تاسو ته بالحکمت، په حکمت سره. حکمت نه مراد پیغمبري ده، د حکمت نه مراد دغه رسالت دی.
بل ولأبین لکم دې دپاره چې بیان کم تاسو ته بعض الذی بعض هغه خبرې تختلفون فی چې تاسو اختلاف کو په هغې کې. دا نسوارا چې کوم دي ما درته بیګام وي دام اصل کې سو بني اسرائیلو. بني اسرائیل لفظ دا دی یهودو نسواراو دوانو ته شامل دی. خو دې نسواراو ته چې نبی راغلی نو هغه صرف څوک دی؟ عیسی علیه السلام. یهودیانو ته خو ډېر راغلی. نو کله چې عیسی علیه السلام نو او انجیل نو نو دوی به په کوم کتاب باندې عمل کو؟ په تورات باندې. دا د دوی شریعت. نو د تورات بعضې مسائل داسې چې دوی پکې خپل منځ کې اختلافات جوړ کړو. دې جملې دغه مطلب دی تختلفون فی، تحریفات یې پکې شروع کړو. نو ده ورته ویل چې اوس زه الله راولېږلم ما له کتاب راکړه انجیل، دا تاسو چې کوم تحریفات کړي په دین کې د دې بدله زه اوس حل راوباسم. فاتقوا الله واطیعون، ویرېږئ د الله نه، واطیعون او زما تابعداري وکئ. لوی اختلاف د دغه خلکو په مسله د توحید کې، ځکه ورته وایي چې ویرېږئ د الله نه، یعنی شرک پرېږدئ، موحدین جوړ شئ، او دویم زما تابعداري وکئ. د کوم الله نه ویرېږئ؟ نو اوس ورته وایي ان الله هو ربي وربكم، یقینا الله تعالی رب زما دی او رب ستاسو دی، فاعبدوه، بندگی وکئ د هغه. ګوره دا صریح رد دی که نه په نسواراو باندې او په مشرکین عرب باندې چې عیسی علیه السلام په خپله وایي دا د هغه خبرې دي. په خپله وایي چې کوم رب ستاسو دی هغه زما هم څه دی؟ رب دی. او څه وایي؟ فاعبدوه، د هغه رب څه وکئ؟ بندگی. نو چې څوک الهي هغه داسې خبرې چاته کوي، اب خپلې بندګۍ ته خلک رابلي که نه. نو دې کې رد شو په نسواراو باندې چې دې نسواراو د عیسی علیه السلام په باره کې مخکې تیر شوي دي 3 ډلې وي پکې. یو ډلې دا ویلي چې عیسی علیه السلام اله دی، بلې ډلې ویلي دا ابن الله دی، د الله څه دی؟ زوی دی. بلې ډلې ویلي چې الهه ان الله ثالث ثلاثه، الهه 3 دي، الله دی، عیسی دی او مریم ده. دا خبرې به کولی. نو دې کې رد شو په دغه خلکو باندې چې خو په خپله وایي چې کم رب ستاسو دی ربي هغه رب زمام دی، زم د هغه بندګي کوم، تاسو هم د هغه څه وکئ؟ بندګي. او یهودو باندې مراد شو چې دی یهودو ظالمانو به عیسی علیه السلام ته ډېر غلط نسبتونه کول. یهودو به ویلي نعوذ بالله دا ولد الزنا دی، هغوی به دا خبرې کول. مرزا غلام احمد قادیانی ملعون په خپل کتاب کې لیکلي دی، هغه وایي د ده نیا چې کوم هغه ډېره بدکاره وه، نعوذ بالله. دومره غلط نسبتونه عیسی علیه السلام ته کړي. دا صرف په دې نه دی کافر چې د نبوت دعوه کړې، د کفر ډېرې زیاتې وجې. قادیانیان چې کوم دي او دغه عقیده ساتي د مرزا د غلام احمد قادیانی د نبوت، نو دا به څه؟ دا به کافر د اسلام نه خارج. هذا صراط مستقیم، دا لاره نیغه ده. فاختلف الاحزاب من بینهم فویل للذین ظلموا من عذاب یوم علیم. هل ينظرون الا الساعة ان تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون. دا د سوال جواب کوي. سوال دا پیدا کیږي چې ها کله چې عیسی علیه السلام هم د الله بندگی کوله او موږ ته ویل چې تاسو د الله بندگی کوئ په دین د توحیدونو، دا ډلې پکې ولې پیدا شوي؟ ما درته وي 100 ډلې وي پکې 3. یو ویلې عیسی اله دی، بل ویلې نه ابن الله دی، بل ویلې چې نه الها اصل کې 3 دي، الله، عیسی او مریم. نو دا ډلې به څنګه پیدا شي؟ هدایت کې الله جواب کوي چې دا خو چې کله عیسی علیه السلام الله بر اسمانونو ته پورته کړو، بیا پکې دا اختلاف دی خلکو پیدا کړی دی. فاختلف الاحزاب من بینهم، اختلاف کړی بغتتن، دلیل دی چې د بعضهم لبعض عدو الا المتقین. اوس د قیامت د ورځې تقسیم کوي، نو اصل کې الله وی دا خلق به 2 ډلې. ګوره په دې دنیا کې یو کس د بل سره څه ساتي؟ دوستانه ساتي که نه؟ الله وی په دنیا کې چې چا د دې غلطو خلکو سره تعلق ساتلی، د مشرکانو سره دوستانه او تعلق، نو ټیک د په دنیا کې خو د هغه سره قسم ملګرتیا کوله، هغه به هم د دین په خلاف ولاړو مقابلې ته، او دی به هم د هغه ملګری او ده به هم د دین خلاف بډې راوالی وي. الله په ورځ د قیامت به دوی د یو بل نه بیا هلته نفرتونه شروع کړي. دلته خو په یو بل مین دي دوستانه کې، هلته به یې څه کوي؟
نفرت. او دا بار بار دا مضمون تیر شوی دی چې دا کشران به په مشرانو باندې بیا لعنتونه شروع کړي چې ستاسو د وجې تاسو موږ ځان سره څه کړو ګمراه کړو جهنم ته م راورسولو. الاخلاء دوستان یومئذ په دغه ورځ بعضهم بعضې د دوی لبعض بعضو دپاره بعضون دشمنانی الا المتقین مگر متقیان. نو دا دویم قسم خلک یادی چا چې په دنیا کې د بل مومن مسلمان سره دوستانه کړي څه نور مفاد نه صرف د صحیح عقیدې او د ایمان په خاطر یې کړي ده چېرې دا زما مومن دی اسلامي رور مې دی د دم عقیده د توحید د زم موحد یم دیم نیک عمل دی او زم نیک عملونه کوم. نو داسې دوستانه چې چا کړي نو دا دوستانه به قیامت کې بیا صحیح برقرار د دوی به نفرت یو بل نه راځي بلکې ښه به مینه محبت څه شي سیوا شي. او داسې خلکو دپاره اوس د آیاتونو کې الله رب العالمین تقریبا په 10 طریقو باندې د جنت زیری ذکر کوي. دا ډېر د خوشحالۍ آیاتونه دي. دا زمونږ او ستاسو مؤمنان نارینه او زنانه دپاره دي. اول په ورځ د قیامت به الله دې مؤمنانو ته چې دا په دنیا کې یو بل سره د الله د رضا او د دین د خاطره به ملګرتیا مینه محبت ساتو اخوت دینی چې ورته وي. نو په ورځ د قیامت به الله اعلان کوي دوی به سرونه راپورته کړي. الله به ووایي یا عبادی ای بندگانو لا خوف علیکم اليوم نشته دی یره په تاسو باندې نن ورځ ولا انتم تحزنون نه به تاسو غمجن کیږئ. نو دوه زیری دا شو ورته به وایي نن د قیامت په ورځ به په تاسو باندې یره نه وي خوف به نه وي ځکه په دنیا کې یو قسمه قسم یری که نه د فقیرۍ یاره شته خلک څنګه یاره مهنګایي ده یاره ده په خلکو باندې که د دشمن یاره شته دی چې یاره دشمن را باندې ګزار ونه کړي د بیمارۍ یارې شته الله به ورته په ورځ د قیامت وي اگر چې سخته ورځ به خو دوی ته به اعلان وشي چې ګورې تاسو به نن نه یریږئ. دویم ورته به وایي تاسو به غمجن کیږئ نه څه مطلب دنیا پسې به نن ستاسو سوچ او ذهن او غم وغیره دا نه جوړېږي. خنو دا به کم خلکی نو دوی یو دو صفات ذکر کوي الذین آمنوا هغه کسان چې ایمان راوړی بیا آیاتنا په آیاتونو زمونږ باندې وکانو مسلمین او دوی مسلمانان. دا الله چې ورته وایي چې یریږئ به نن او غمجن کیږئ به نو دا به دې خلکو ته وایي. مخکې وله صفت د متقین دلته وله دوه صفته ذکر یو ایمان او بل مسلمان. دا یاد ساتئ دا فرق یاد ساتئ کله چې په یو ځای کې ایمان هم ذکر شي او اسلام هم دی کې بیا فرق وي. ایمان اصل کې ایمان خو د ټولو ایمانیاتو ته وایي دی آمنت بالله کې تاسو وایي الله منل ټول کتابونه منل رسولان منل ملائک منل ټول پیغمبران منل ورځ د قیامت منل دی ټولو ته څه وایي دا په آمنو کې داخل دي. مسلمین څه مطلب چې دا به مسلمانانی نو مسلمین نه مراد دی چې څنګه دغه ایمانون دغه ایمانیات ساتي نو بیا به دا په عمل سره څه کوي راښکاره کوي. مطلب دا شو چې مؤمن شول نو بیا به نیک ورسره څه کوي عملونه به کوي. نو دې ته اصل کې مسلمان ویلی کېږي. دې ته مسلمان صرف دې ته نه وایي چې د هر څه منمه نور مون نه کوي اودس نه کوي روژه نه نیسي زکات نه ورکوي نو دا بیا مسلمانو نه حسابېږي. پوه شي په مطلب باندې. نو آمنو چې ذکر شي ایمانیات ته مراد دي مسلمین سره دغه ایمانیات په خپل عمل کې راوستل. نو الله کوم خلک چې مؤمنان او د دې سره سره د نیک عملونه کوي نو دا زیری دغه خلکو دپاره دي. اوس نور درې بشارتونه دی آیت کې دي ادخلوا الجنة داخل شي جنت ته انتم تاسو دا بل زیره شو وازواجکم بیبیان استاسو دا بل زیره شو. الله به ورته وایي چې تم لاړ شو دا ښځه دې د ځان سره چېرته بوځه جنت. خو هغه ښځه به خاوند د ځان سره جنت ته بوځي چې هغه هم د دې خاوند په شان ایمان نه وړی او نیک یې څه کړي عملونه. چا د سحر مانځه ته نه پاسي هغه په ورځ کې چېرته خطا رسه یو 2 کرتې مونځ کوي نورې نه کوي نو هغې دپاره دا زیرې خو نشته دی. دا خو چې د خاوند سره دا موافق وه په دې هر څه کې په ایمان کې او په نیک عملونو کې نو بیا به ورسره دا چېرته دي جنت. او بله دا خبر هم چې خاوند ته په دنیا کې هم تنګ نه وي چې دلته ته غریب تنګ یو خلک څه 2 سپېږمولی راوستی نو به هلته ورسره څه ژوند تېر کړي. ملایکو ته به دا اشارې کوي دا ایساره کوي چېرته به خو یې ولېږئ ما ته پیغامه کوي. نو هغه بیبي چې د خاوند پوره تابعداري کړي او ایمان پکې او عمل صالح یعنې د سره برابر و نو هغه به ورسره
جنت ته داخليږي دا هم لوی زیری دی. دریم تحبرون نعمتونه به درکېدی شي. تحبرون هغه نعمتونو ته وایي چې د هغې شکلونه هم ډېر ښایسته ښایسته یو سړی چې ورته ګوري خوشحالېږي. اوس دې بل آیت کې 15 زیري نور ذکر کوي. یطواف علیهم بصحاف من ذهب ګرځولی به شي په دوی باندې بصحاف کاسې من ذهب د سرو زرو و اکواب او ګلاسونه. دا اصل کې را به شي 28مه پاره کې هلته په جنت کې څه هلکان دي څه قسم هغې ته غلمان ویلی کېږي. هلته به تشریح کوو انشاءالله. نو هغه غلمان به یې د هغوی په دې لاسو کې به داسې غټې غټې کاسې هغه به د څه نه جوړي؟ ذهب نه. سورة الدهر کې به راشي هلته فضم ذکر کړي د چاندۍ لوښ هم شته په جنت کې. مختلف جنتونه دي نو بعضې کې به د چاندۍ د سپینو زرو لوښي بعضو کې به سرو زرو وي. دلته ذهب ذکر کړي. نو دوی سره به دا غټې غټې کاسې مزیداري په دې کې به دله د خوراک څښاک راوړي دغه هلکان. هغې سره سره به و اکوابن ګلاسونه مي ځکه کاسه د خوراک کار ورکوي ګلاس د څه دپاره څښلو نظام هم دله کړی دی. بل ځای کې راځي و اباریق. اباریق جګونو ته وایي جګ نه وي دا اوبه نو جګ هم په کار راځي که نه ښایسته ښایستلو دا ټول به دلته د سرو زرو ذکر کوي دا به د چاندۍ ملته میلوي دا به دله راوړي تا به تکیا ته ډډه والي. بل وفیها او په هغې کې ما هغه تشتهیه الانفس چې خوښوي نفسونه ستاسو وتلذ العیون او مزه ورکوي سترګو لره. الله وایي داسې نعمتونه دي چې ستا نفس به ته نفرت نه کوي بلکې څه به دا به یې خوښوي. څه چې دي دا زړه غواړي ارمان به دله هلته نه پرېږدي. په دنیا کې لږ دا خپل نفس نه دی دا کنټرول وساتئ. الله د څه نه منع کړی هغه نه ځان منې که. حرام مه خوره دا خپل خواهش لږ کنټرول ساته غلط کارونه ورباندې مه کوه زناګانو ګناهونو نه ځان بچ ساته هلته به د الله دا ارمانونه څه کي پوره به دي. الله وایي داسې نعمتونه دي وتلذ الاعین چې سترګې ورته ګوري هم څه به وله ورکوي مزه. بعضې سیز داسې چې سړی ورته ګوري نو شکل هم څه مزیدار نو په دې سره سترګې څه کېږي خوشحالېږي که نه داسې ښایسته نعمتونه دي. مفسرینو د دې دوو جملو په باره کې لیکلي ما تشتهیه الانفس وتلذ العیون. وایي په دې دوو جملو کې الله د دې جنت دومره نعمتونه راجمع کړل چې که دا ټول مخلوق راجمع شي شماري نو شماره به ونه کړي. ځکه زړه د انسان څه نه غواړي ستا زړه څه غواړي د دې بل زړه څه غواړي دا ټول الله درکوي. دغه رنګ سترګې نو دا به څومره نعمتونه د انسان نشي شمارلی. بل وانتم فیها خالدون تاسو په هغې کې همیشه یي چې جنت ته یو ځل داخلېدل ګران دي چې الله وردن نه کړي بیا راوتلو نشته دي. وتلک الجنة التي اورثتموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون. اوس الله وایي دا دومره نعمتونه چې د جنت زه ورکوم نو دا په څه باندې ورکوم نو دلته سبب ذکر دی. وتلک الجنة التي او دا جنت التي هغه د اورثتموها چې په میراث کې درکړې په میراث کې ورکو موږ دوی ته بما کنتم تعملون په سبب د هغه عملونو چې تاسو کول نو دا نتیجه د څه راله د عمل چې ایمان دی برابر یا عقیده برابرول دا لازمي او د هغې سره سره د الله د نبي په طریقه د عمل کو دقه جنت بدل الله څه دی دا به درکوي بما کنتم تعملون. ګوره دلته جنت دپاره لفظ د میراث ذکر کو اورثتموها میراث ورته ځکه وي چې چاته میراث پاتې کېږي نو دا مثل کې مفتو کې پاتې کېږي که نه یو کس مړ شي نو بس د هغه میراث څه شي دته مفتو کې دقه رنګ دا جنت هم الله موږ له څه راکوي بس مفتو کې دله درکوي. نور لکم فیها فاکهة کثیره ستاسو دپاره په دغه جنت کې میوې دي کثیرة ډېرې اندازې نه د معلومه منها د هغې نه تأکلون تاسو به خورئ. یو حدیث کې راځي صحابي تپوس وکړو صحیح حدیث دی ویل یا رسول الله زما اسونو سره ډېر شوق دی نو که زه جنت کې تمنا وکړم چې ما له اس نو الله به یې راکړي رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته داسې اس به دله درکړي چې وزرې به یې د سرو زرو د یاقوتو نه جوړي او دا ستا دا دلته اس دا خو په ځمکه ګرځي هغه به څه کېږي هوا کېږي. داسې نعمتونه الله هلته تیار کړي. بل ویلې زما اوښ سره مینه ده ویلې بلکل هر څه بل خو نسوار دا یاد ساتئ
که ته وایې چې هلته به م راته نسوار میلاو شي ګورې دا شیزونه نه میلاوېږي دلته نه ته ځان منې کاسې نه چې هلته بیا پسې ګرځې او دا شی نشته ولې اوس نه ځان د دې شیزونه نه واړوي وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونِ او یقینا د عیسی علیه السلام نښه د قیامت ته نو شک مه کوئ په باره د قیامت کې تابعداري وکئ زما هذا صراط مستقیم دا لاره نیغه ده ولا یصدنکم الشیطان وادي نړوي تاسو لره شیطان انه لکم عدو مبین یقینا د تاسو د پاره دشمن د ښکارا ولما جاء عیسی بالبینات هر کله چې راغی عیسی علیه السلام په ښکاره معجزاتو قال ویل قد جئتکم بالحکمه یقینا زه راغلم تاسو ته په پخې خبرې ولأبین لکم او دې دپاره چې بیان کم تاسو ته بعض الذي بعضې هغه تختلفون فيه چې تاسو اختلاف کو په هغې کې فاتقوا الله ویرېږئ د الله نه واطیعوني زما تابعداري وکئ ان الله هو ربي وربكم فاعبدوا یقینا الله تعالی رب زما دی او رب ستاسو دی نو خالص بندگی وکئ د هغه هذا صراط مستقیم دا لاره نیغه ده فاختلف الاحزاب من بینهم نو اختلاف کو ډلو په خپل منځ کې فویل للذین ظلموا من عذاب یوم علیم نو تبعی د هغه کسانو د پاره چې ظلم کړي د عذاب د ورځې دردناک نه هل ينظرون انتظار نکوي دوی الا الساعه مگر د قیامت ان تاتيهم چراشد دوی تبغتة ناصافا وهم لا يشعرون او دی بن پويږي الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقين دوستان په هغه ورځ به بعضو لره دشمنانی مگر متقیان بخپل مینس کې دوستانی یا عبادی آواز به ورشي اے بندگانو لا خوف علیکم اليوم نشته دی یره په تاسو باندې نن ورځ ولا انتم تحزنون نه به تاسو غمجن کیږئ الله وی الذین هغه کسان چې ایمان راوړی په آیاتونو زمونږ باندې وکانو مسلمین او دوی مسلمانان دوی ته به اعلان وشي چې ادخلوا الجنة انتم جنت ته داخل شئ تاسو وازواجکم بیبیان ستاسو تحبرون نعمتونه به درکېدی شي یطواف علیهم ګرځولې بشي په دوی باندې بصحاف کاسی من ذهب د سرو زرو و اکواب او ګلاسونه وفيها په هغه کې به ما هغه تشتهيه الانفس چې غواړي نفسونه د ستاسو وتلذ الاعین او هغه نعمتونه چې مزه ورکوي سترګو ستاسو لره وانتم فيها خالدون تاسو په دې جنت کې همیشه الله وی وتلک الجنه او دا جنت التي اغد اورستموها چې په میراث کې ورکړې مونږ دوی ته بما کنتم تعملون په سبب د هغه عملونو چې تاسو کول لکم فيها فاکهة کثیره ستاسو د پاره په دغه جنت کې میوې ډېرې منها بعضې د هغې نه تأکلون تاسو خورئ